یاره دا وصال دی مېلمنو د لاسه 5 دقیقې نه یم خلاص یو تللی نه بیا بل راسي یو تللی نه بیا بل راسي بس د هغه دروازه یې لیدلې ده څنګه جواب کم اوس خیر یو چم ورسره کوم ته وایه پلار یو لاره به خامخا سنجومه راځه راځه او سلام علیکم وعلیکم السلام خدا بخش جوړ په خیر ښه سیاد تازه دکړه سلامات جوړ راګه شپه ورځ په خیر تیریږي شکر دی اوس په خیر دی پر تاسو په خیر دی الحمدلله خیر اوسه ته شه آباد اوسه مولانا ژوندی اوسه چای درواچو خدا بخش څنګه کارونه څنګه دي ښه دي ګزاره کوم د طبیعت داسې بل کمن میږي چې ولې داسې طبیعت مې بیخي خراب دی بې اندازې مې طبیعت خراب دی وروره یاره غواړم چې نور دا زما پر دروازه ولیکم چې بالا بې عقلان دې نه راځي ښه دا ستا نیکه څنګه مړ سو زما نیکه اوه د شپې راوغورځېدی وای الله پر ناس مې درد دی او الله پر ناس مې درد دی مال څنګه درد دی او پر دا ناس مې داسې درد دی لکه موږکان چې پشکې غورځي نو ما دا فکر وکړ چې دا موږکان باید په ناس کې مړه کړم ښه د موږکانو دوا مې ورکړله هغه درجه پر ځای چې موږکان مړه سي زما نیکه خواره کوي مشیار ما درته وویله چې دا دروازه پر بې عقلانو باندې زه بندوم چې دلته رانسې ته بې عقل یې سبا به دلته زما پر نس درجې ته به ما ته بره د موږکانو دوا راکوې وژنې مو بې عقل یې ولاړ چې بیا رانسې ولاړ څه نو زه چې بیا دې ونه وینم رپاوه سوی مې نه څښلې چای مې نه دي څښلې یو خم در جواب کړي ډوډۍ راوړئ وخت د ډوډۍ دی نو څوک نسته اوس لا